هغه څوک چې هغه د سهار لمنځ نه کوي هغه دا حدیث ضرور واوري. ان شاء الله العزیز تاسو به د سهار د لمانځه ولا جوړ سئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې کله یو انسان د سهار لمنځ ادا کړي دا ټول ورځ د الله په حفاظت کې وي، د الله په ذمه کې وي، تر ماښام پورې به دته یو مشکل یو غم هم ونه رسیږي. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای که غواړئ چې تاسو ورځ د کامیاب شي تاسو د سهار لمنځ وکړئ، ځکه چې الله رب العزت تاسو کامیابی د سهار په لمانځه کې یې شه. او تاسو ته معلومه ده چې سهار هم فرشتي راځي رجسټر په لاس کې وي حاضری اخلي، او مازیګر هم راځي رجسټر په لاس کې وي حاضری اخلي. چې کله بیا دوی لاړ شي الله پاک ته الله ورته وایي چې زما بندگانو څه کول په دنیا کې، دوی ورته وایي چې الله ستا دا بندگان سهار هم ستا عبادت کوي او ماښام هم ستا عبادت کوي. چې کله د سهار لمنځ ادا کړي او چې کله بیا ته د کور څخه راوځي نو ته د رحمان تر جنډۍ لاندې د کور څخه راوځي. او چې کله ته سهار لمنځ ادا نه کړي چې بیا کله ته د کور څخه راوځي ته د شیطان تر جنډۍ لاندې راوځي. اوس تاسو خپل خوښه ده چې تاسو د رحمان تر جنډۍ لاندې راوځي که د شیطان تر جنډۍ لاندې راوځي.